ګرانو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ جوړ شئ. د ویډیو ایډیټ پښتو زده کړه کې فیروز قریشي یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی دی. ګرانو دوستانو مخکې له دې چې درس ته شروع کړو یوه وړه هیله هغه ده چې زموږ چینل تاسو ځان سره سابسکرایب کړئ تر څو په آینده کې د نورو پروګرامونو په تدریس هم ادامه ورکړو. نو دوستانو راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. پریمیر موږ درس تر ټایټل پورې رسولی و. مخکې له دې چې ټایټل مینو باندې کار وکړو لومړی یو یادونه وکړم ټایټل په واسطه موږ کولی شو خپل ویډیوګانو کې نوشتې خطونه ټکسونه همدارنګه په پریمیر کې بعضې اشکال هم ترسیم کړو. خو شارکټ یې کنټرول ټي ده. تاسو به په ټایټل باندې کلیک وکړئ او له هغې وروسته به اوکې واخلئ. سمه ده. په دې شکل به تاسو ته د ټایټل صفحه خلاصه شي. دغه قسمت چې ده د سلیکشن په نامه ده او دغه د روټیشن ټولز په نامه یادیږي. چې سلیکشن په واسطه موږ کولی شو نوشتې یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړو او د روټیشن له طریقه موږ کولی شو خپلو نوشتو ته چرخش ورکړو، یعنې څلور طرفه یې وچرخو. ښه که غواړئ ټکس دلته ولیکئ تاسو به په ټکس باندې کلیک وکړئ، بیا راځئ خپل د خوښې موقعیت کې به کلیک کوئ. مثلا زه دلته لیکم ایډیټ بای فیروز. سمه ده. په دې طریقه چې کله مو خط ولیکه تاسو د سلیکشن په طریقه کولی شئ ډېر په اسانۍ سره خپل د خوښې موقعیت ته انتقال کړئ. ښه د روټیشن په طریقه کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره چرخش ورکړئ، مثلا ښکته یا پورته. له هغه نه وروسته دویم ورټیکل ټایپ ده چې له پورته نه لاندې موږ خط لیکلی شو، مثلا ایډیټ بای په دې شکل له پورته نه یې لاندې طرف ته لیکي چې دا هم بعضې ځایونو کې په ایډیټ کې استفاده کېږي. که څوک غواړي استفاده یې کړي په دې طریقه یې کولی شو. دویم پاراګراف ده. که موږ سره چیرته یو عنوان او څو خطه وي تاسو کولی شئ د پاراګراف له طریقې خط یې اجرا کړئ. ورپسې دریم د فایت ټایپ په نامه چې موږ کولی شو د قلم په واسطه باندې خط اجرا کړو. مثلا زه دا دواړه نوشتې دې ځای نه ډیلیټوم، دا دې ورځم دلته مثلا دلته کلیک کوم، بیا دل ځای کې سمه ده، بیا دې ځای کې صحیح شو. اوس ورځم ټکس ته ټکس لیکم مثلا له دې قسمت ایډیټ بای فیروز. څنګه چې موږ د پین په واسطه ډراو کړی یا رسامي کړي په همغه امتداد موږ ته ټکس لیکل کېږي. له دې اپشن نه وروسته موږ لرو ورټیکل فټ ټایپ ټول چې هغه له چپ طرف نه او دا له ښي طرف نه، او دغه چې دي دا مکمل د اشکال په نامه یادېږي چې د دې طریقه موږ کولی شو شکلونه رسم کړو چې دا به په آینده پروژو کې تاسو ته استفاده کړو. دا الاین ده چې موږ کولی شو خپل خط موقعیت پیدا کړو، مثلا مابین ته یې کړو، غاړې ته یې کړو، یو بغل ته یا بل بغل ته. سمه ده. زه دا له دې ځای نه ډیلیټوم، دا انتخابوم. له هغه نه وروسته موږ په دې قسمت کې لرو چې دا به زیاتره دوستانو په فوټوشاپ کې همچنان په ورډ کې لوستي وي. دا سټایل برخه ده چې موږ کولی شو د دې طریق نه فونټ سټایل ته تغییر ورکړو چې هر فونټ سټایل زموږ خوښه وي همغه انتخاب او راولو. مثلا زه د باندې کلیک کوم په دې شکل بل پوینټ اخلم. له دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې هغه بولډ کې سایز یې مثلا تعین کړئ، ایټالیک یې کړئ، ریګولر یې کړئ، چې هر یو کوم ستاسو خوښه وي همغه شی انتخابولی شئ. له هغه نه وروسته بولډ باندې کلیک کوئ، بولډ نه وځي، دې همچنان ایټالیک نه وځي، انډرلاین خط ورکړئ همچنان. له دې طریقه کولی شئ سایز یې غټ کړئ یا همچنان ورکوټی کړئ. د دې طریقه کولی شو د حرفونو ترمنځ فاصله ایجاد کړو. که چېرته موږ زیات خطونه لیکلي کیدای شي د خطونو ترمنځ مسافه ورکړي. د دې طریقه مابین بغل ښي طرف چپ طرف. بعضې دوستان پوښتنه کوي وایي موږ چې کله په پریمیر کې خط لیکو هغه زموږ ویډیو هایډي، هغوی نه دغه اپشن غیر فعال شوی په دې شکل. سمه ده. تاسو په ده باندې کلیک کوئ هغه اپشن فعالېږي. دغه قسمت چې موږ دلته ولوسته دا مکمل ټول مربوط کېږي تر دغه سره پورې. سمه ده. له دغه ډسټور نه پورته ټول مربوط دې ځای کې چې تاسو کولی شئ دلته یې همچنان تنظیم کړئ ټول. له هغه نه وروسته موږ رنګ لرو چې د کلیک کوو د خپل د خوښې رنګ انتخابو خط لپاره. سمه ده. په دې طریقې لاندې راشئ
دلته نور لرو مثلا موږ غواړو سټوک ایجاد کو د خط چار چاپیره مثلا زه دا خط لږ غټوم په دې شکل کله مو چې خط په دې شکل غټ که زه غواړم سټوک ایجاد کړم سټوک د دغه خط چار چاپیره وګورئ تور خط ایجاد شو د درجه هم زیاتولی شئ هم کمولی شئ په دې شکل سمه ده زه تور ده مثلا کولی شي رنګ تغییر کې سپینه کې سمه ده په دې شکل له سټوک نه وروسته سټوک بیرته غیر فعالوم سمه ده شاډو لرو شاډو د خط لاندې سایې ته ویل کېږي موږ غواړو دلته سایه ورکړو سایه څومره اندازه غواړئ ورکړئ سایز یې همچنان موقعیت یې همچنان زاویه کوم طرف ته په دې شکل همچنان له خط نه لرې والی همچنان په دې شکل کولی شئ خپل د سایې یا سوري رنګ تغییر کړئ مثلا زه ورته وایم په دې شکل سمه ده په دې شکل سره دا شاډو هم غیر فعال کو تاسو کولی شئ چې خپل په خوښه انتخاب باکګراوند چې شی ده باکګراوند له طریقه موږ کولی شو باکګراوند انتخاب کړو نو هغه دلته دومره مهمه نه ده خو آینده کې به یو پروژې په طریقه تاسو ته وښیم بل دلته تیار د پریمیر کمپنۍ لخوا نه بعضې سټایلونه آماده شوي دي تیار جوړ شوي تاسو پې کلیک کوئ هغه چې هر یو مو د خوښې وړ وي هماغه ځان سره انتخابولی شي په دې شکل سمه ده تاسو پورې اړه لري هر یو مو چې خوښه وي هماغه انتخابولی شي چې دا صرف یوازې فکر کوم انګلیسي سټایلونه دي انګلیسي خط لپاره دي دوستانو په دې هیله چې له دې په چار چوکاټ پاراګراف سره مکمل اشنا شوي یاستئ اوس دا بعد سیف میف ته ضرورت نه لري فقط کلوز وهئ اتومات ټکس دلته پروژیکټ پنل کې راځي مثلا په دې شکل تاسو راکشلاګ یا هر موقعیت کې چې تاسو وغواړئ همالته استفاده کولی شئ په دې شکل سمه ده ښه عزیزانو دا نوشتې راوړل ول په دې شکل د خط استفاده وه چې تاسو ته هم در وړاندې کړله راځو اوس تاسو ته یوه پروژه کار کوم ښه ځینې دوستان غواړي چې یو ټکس باکس رسم کړم ټکس باکس باندې نوشته باید حرکت ولري مثلا زم ټایټل ته ټایټل باندې کلیک کوم مخکې مې تاسو ویلي چې دې ځای کې موږ هندسي شکلونه لرو چې هغه اوس هر یو دلته په نوبت استفاده کیږي مثلا په ده باندې کلیک کوم زه دا په دې شکل سره اخلم سمه ده رنګ ورته انتخابوم مثلا دا رنګ صحیح شو بعضې دوستان همزمان راځي دلته خط لیکي چې بیا کله غواړي حرکت ورکړي هم لاندې ټکس باکس حرکت پیدا کوي هم خط حرکت پیدا کوي چې دا درسته طریقه نه ده دا نادرسته ده لومړی به تاسو په دې شکل ټکس باکس جوړوئ سمه ده ټکس باکس چې موږ جوړ کړو دا به کلوز کوئ دا به راخلی دې ځای کې به یې څنګه کوئ استفاده کوئ اول نه تر اخره یا تر هر موقعیته اوس زه غواړم په دې باندې خط حرکت باید ولري سمه ده کنټرول ټي یا هم فعل مینونه کولی شئ لاړ شئ دې ځای کې به تاسو اوس خط واچوئ سمه ده زه مثلا دلته خط لیکم سمه ده دوستانو موږ مثلا خط جوړ که په خط کې مې چې هر څه ولیکل هغه م راوړل دلته اوس غواړو دا په دې خط باندې حرکت ولري مثلا زه دا کلوز کوم خط هم راوړم په دې قسمت کې څنګه کوم اچوم تاسو دلته وګورئ صحیح شو تاسو به په دې اوس غواړم دته حرکت ورکړم اوس فعلا حرکت نه لري تیار ولاړله دا باید حرکت ولري تاسو به په دې باندې ډبل کلیک وکړئ ډبل کلیک سره موږ دلته یو قسمت کې آپشن لرو سمه ده رول کرول لیفت آپشن په نامه په دې باندې کلیک کوئ که غواړئ خط ښکته نه یا لاندې نه پورته حرکت ولري رول باندې کلیک وکړئ په دې شکل سمه ده کلیک رول م انتخاب کړئ شروع نه تر ختمه یعنې د ویډیو له شروع نه تر ختمه بیا راځو دا کلوز کو دلته وګورئ تاسو خط لاندې نه پورته روان ده سمه ده چې دا درست نه ده په دې کې موږ غواړو باید داسې یا ښي طرف نه یا چپ طرف نه دې ته روان شي تاسو بل ته ډبل کلیک وکړئ دې قسمت ته ورای شئ کریپ لیفت دا به انتخاب کړئ صحیح شو اوکې په دې شکل دا لږ کموم مثلا وګورئ په دې شکل دا چې ولې دومره تیز تیز تیریږي دا د دې ډوریشن پورې مربوط کیږي
سمه ده ځینې دوستان به رانه وپوښتي چې موږ پښتو خطونه څنګه کولی شو دلته راوړو ښه زه دا خط ډیلیټوم دا هم ډیلیټوم مخکې له دې چې پښتو یا فارسي خط پریمیر ته راوړو باید موږ ځان سره پروګرام یو انسټال کړی ولرو یا یو پروګرام ده د فارسي رویا په نامه هغه یا همچنان لیمون په ده کلیک وکړئ په د پروګرام باندې لیمون سټوډیو دا پروګرام تاسو کولی شئ له وینډوزونو نه هم ترلاسه کوئ همچنان له انټرنیټه ډاونلوډولی شئ دکې چې تاسو خط لیکئ فرق نه کوي که ژبه انګلیسي یا پښتو اتومات دلته تاسو ته راځي مثلا زه دلته لیکم سلامونه او نیکې هیلې سمه ده همدومره کفایت کوي کافي واخلئ بس ورځو پریمیر ته اوس کنټرول ټي اوکې په دې شکل ټکس ایجادو دې قسمت کې دلته به کنټرول وی ووهئ کنټرول وی له طریقه خط دلته څنګه کیږي فیست کیږي کله چې خط فیست شو دا داسې یو شکل ځان ته اختیاري تاسو دلته کولی شئ بعضې فونټونه ځان سره انسټال کړي ولرئ مثلا فارسي فونټونه په دې شکل سمه ده سمه ده دا خط زیات سایز سمه ده اوس تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره ولیکئ کنټرول زیډ مثلا یا ولیکئ تازه خبر سمه ده څو شېبې وړاندې کابل کې باران سمه ده کافي تاسو راشئ دلته کنټرول دا باندې خلک کنټرول وی په طریقه اضافه کړئ سمه ده یا د یو اعلان جوړوئ تاسو هلته ادرس اچوئ ادرس همچنان مثلا زه دلته حرکت ورکوم ښي طرف نه شروع ته چپ طرف پورې اوکې په دې طریقه کلوز خط راوړئ دلته څنګه کې استفاده کوئ دا ډیلیټ دا خط راوړئ ښه ډېرې بخښنې سره ما ټکس باکس ډیلیټ کړی ټکس باکس هم اچوم وګورئ وخت زیات کې سمه ده تاسو په دې طریقه کولی شئ مثلا خطونه راوړئ ټکس باکسونو کې استفاده کوي مثلا زه غواړم د ټکس باکس تر څنګ کلیک وکړم یو بل ټکس باکس اضافه کوم سمه ده زه مثلا دا اخلم په دې قسمت کې سمه ده په دې شکل د ده رنګ ورته وایم سور صحیح شو زه دا کلوزوم دلته لیکم مثلا تازه خبر صحیح شو ورځم کنټرول ټي ټایټل ته دې قسمت کې خط استفاده کوم کنټرول ا راځو دلته فونټ ورته انتخابو چې هر فونټ ستاسو خوښه وي سمه ده کلوز کوم خط راخلم دلته اچوم په دې شکل دا لږ به راوړم دا تازه خبر ته زه غواړم مثلا یو ترانزیشن ورکړم ویډیو ایډیټ ایرس یا ایرس نه ویب ته ویب کې دا ترانزیشن راخلم دلته اچوم سمه ده وګورئ ښه دا ډېر تیز ده تاسو کولی شئ د افیکټ کش کوئ په دې شکل ښي طرف نه ورته یم افیکټ کنټرول ته لاړ شئ تاسو به دا ښي طرف نه انتخاب کړئ په دې شکل اوس وګورئ تازه خبر همچنان را روان ده سمه ده هغه چې څه تصویري هغه کولی شئ انتخاب کړئ ښه دا ټول کارونه خلاص شول تر دې قسمته برش وهم دا ایسته کوم سمه ده ته کولی شئ رکاف او رکډاون په واسطه اخر ته ولاړ شئ سمه ده دلته چې اخر ته راغلی
تاسو به کیبورډ کې او وهئ. اوم چې وهو اتومات دا مارک کېږي، سلیک کېږي. کنټرول ام له طریقه تاسو کولی شئ دا ځان سره سیف کړئ. آر فارمیټ کې چې غواړئ سیف کړئ، مثلا MPG4 صحیح شو. دلته مختلف فارمیټونه دي، مثلا زه غواړم دا یوټیوب ته سیف کړم، سمه ده په دې شکل. په ده باندې به کلیک وکړئ، ډیسکټاپ موقعیت ورته وټاکئ، نوم ورته ورکوئ، اوکې. په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ. همچنان د کیو یا اډوب میډیا انکودر له طریقه هم کولی شئ ایکسپورټ کړئ، اتومات ایکسپورټ هم کولی شئ، سمه ده. نو ګرانو دوستانو په دې هیله چې د نن ورځې درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. له تاسو ټولو نه مننه چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا وکړه. تر بل درس ته مو په خدای سپارم. هر چېرته چې یاستئ ښه وخت ولرئ. د الله په امان.